ټاپي په سیمه کې د غاز انتقال تر ټولو لویې پروژې عملي چارې به په نږدې ورځو کې پیل شي. افغانستان د منځنۍ او سویلي اسیا ترمنځ د ترانزیت او د انرژۍ لیږد لپاره تر ټولو نږدې او امن لار ده. اسلامي امارت د هیواد ستراتیژیک موقعیت په کتو هڅه کوي چې له انرژۍ څخه غني مرکزي اسیا د انرژۍ له کمبود سره مخ سویلي اسیا سره ونښلوي. د انرژۍ دغه پروژه چې د افغانستان له لارې تیریږي د ټاپي پروژه ده چې په نږدې ورځو کې به یې عملي چارې په افغانستان کې پیل شي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به له یوې خوا د افغانستان او له بل لوري به د سویلي اسیا هیوادونو د انرژۍ کمبود تر یوې اندازې پوره شي. د دې ترڅنګ به په هیواد کې کاري فرصتونه رامنځته، اقتصادي وده به ګړندۍ او د ترانزیتي فیس له مخې به د ملي عوایدو لپاره ښه سرچینه پیدا شي. د ټاپي نل لیکه شاوخوا 1814 کیلومتره اوږدوالی لري چې له دې جملې څخه 814 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. دغه د غازو نل لیکه له ترکمنستان څخه پیل او د افغانستان له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه په تیریدو سره لومړی پاکستان او په پای کې هند ته رسیږي. د دغه نل لیکې مجموعي ظرفیت په یو کال کې 33 میلیارډ متر مکعب غاز ته رسیږي چې له دې څخه به 15 میلیارډ متر مکعب په افغانستان او پاتې 14 میلیارډ متر مکعب په پاکستان او هندوستان کې په مصرف ورسیږي. د دې نل لیکې د رغولو او وروسته د استفادې پر مهال د حفظ او مراقبت او امنیت په برخو کې زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابریږي. همدارنګه افغانستان به وکولای شي له دې غازو څخه په ګټې اخیستنې سلګونه میګا واټه برېښنا هم تولید کړي. همداراز به افغانستان وکولای شي په کلني ډول له دغې پروژې څخه شاوخوا 450 میلیون ډالر ترانزیتي فیس هم ترلاسه کړي. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې سوچه